سلامونه نکیل احترامات په دې هیله تاسو به روغ جوړ صحتمند وئ. ګرانو ملګرو دوستانو، نن ورځ په دې ویډیو کې تاسو ته درښایو چې څنګه کولی شو چې د باینانس اکاونټ جوړ او ویریفای کړو. نو دغه ټوله طریقه به زه نن تاسو ته په دې ویډیو کې در وښیم. د ویډیو د شروع کېدو څخه مخکې چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو د ملګرو سره شیر کړئ. نو لومړی به تاسو د باینانس اپلیکیشن د پلی سټور څخه را ډاونلوډ کړئ. کله مو چې را ډاونلوډ کړو تاسو به هغه اوپن کړئ. تاسو ته دغه ډول صفحه راخلاصیږي. لومړی خانه کې به تاسو په ساین اپ باندې کلیک کړئ تر څو تاسو اکاونټ پکې کریټ کړئ. کله مو چې په دې آپشن باندې کلیک وکړو نو دلته به تاسو په ګوګل دې باندې به کلیک وکړئ، کنټینیو ویت ګوګل. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړو تاسو ته دا ډول صفحه راخلاصیږي. تاسو به خپل یو ایمیل ورته انتخاب کړئ چې په کوم ایمیل باندې غواړئ تاسو د باینانس اکاونټ جوړ کړئ. کله مو چې هغه انتخاب کړو دلته به تاسو په اګری اینډ شیر باندې کلیک وکړئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړو نو له هغه وروسته تاسو ته بله صفحه راخلاصیږي. دغه ډول صفحه به تاسو سره خلاصه شي. نو دغه پرایوسي به تاسو په دې باندې به چک ورته ولګئ او په نیکسټ باندې به تاسو کلیک ورته واخلئ. کله مو چې په نیکسټ باندې کلیک وکړو نو ملګرو دغه مهمه صفحه ده. نو که چېرته تاسو دلته په نیکسټ باندې کلیک وکړئ اتومات نو تاسو به د یو ریفرر څخه نه وای راغلی. نو که چېرته تاسو غواړئ چې د ریفرر څخه راشئ او د ټریډینګ فیس ترلاسه کړئ نو دلته به تاسو په یس باندې کلیک وکړئ تر څو تاسو د یو ریفرل څخه راشئ. نو ریفرل ډېره غوره خبره تر څو تاسو باینانس تایید کړي تر څو تاسو د یو ریفرل څخه راغلی یئ. نو دلته مو چې کله په نیکسټ باندې کلیک وکړو دلته تاسو ته دغه ډول صفحه راخلاصیږي. دلته به تاسو ملګرو زما ریفرل آی ډي ورکړئ. کله چې ملګرو تاسو دغه ډول ریفرل آی ډي ورکړئ دغه تاسو ته ښکاري دغه ریفرل آی ډي به دلته په دې خانه کې ورکړئ. نو کله مو چې دغه ریفرل آی ډي ورکړه نو ملګرو دغه ریفرل آی ډي به تاسو باید حتما استعمال کړئ تر څو تاسو باینانس تایید کړي تر څو تاسو یو ریفرل څخه راغلی یئ. کله مو چې دغه ریفرل آی ډي ورکړه تاسو په نیکسټ باندې کلیک وکړئ تاسو ته بله صفحه راخلاصیږي. کله چې تاسو ته د ویریفیکیشن صفحه راغله نو اوس تاسو اکاونټ کریټ شو. اوس به تاسو د باینانس اکاونټ KYC کوئ. نو لومړی خانه کې به تاسو افغانستان ورته انتخاب کړئ، په دوهمه خانه کې به هم افغانستان ورته انتخاب کړئ. که چېرته تاسو پاسپورټ لرئ نو پاسپورټ به انتخاب کړئ. که الکترونیکي تذکره لرئ الکترونیکي تذکره به انتخاب کړئ. نو زه خو الکترونیکي تذکره ورته انتخابوم. نو تاسو به په نیکسټ آپشن باندې کلیک وکړئ او به البته په کنټینیو باندې. اوس دلته تاسو ته راځي. دلته به تاسو که چېرې په ګلري کې عکسونه لرئ د تذکرې شا او مخ نو د دې څخه به ورته اپلوډ کړئ. که تاسو سمدستي تذکره لرئ نو دلته به تاسو په دې ټیک پیکچر باندې کلیک کړئ تر څو تاسو عکسونه ترې واخلئ. نو زه عکسونه ورته اپلوډ کوم. دا آپشن باندې به چې کله کلیک وکړئ تاسو ته دغه ډول صفحه راځي. نو فرنټ سایډ کې به تاسو د تذکرې مخ ورته انتخاب اپلوډ کړئ او په باک سایډ کې به تاسو د تذکرې شا ورته اپلوډ کړئ. کله مو چې دا اپلوډ کړو نو په کنټینیو باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله مو چې په کنټینیو باندې کلیک وکړئ تاسو ته بله صفحه راخلاصیږي. اوس ملګرو دلته تاسو ته دغه ډول صفحه راخلاصیږي. په دې صفحه کې به تاسو په کنټینیو باندې کلیک وکړئ تر څو تاسو د مخ څخه سکین واخلئ. نو کله مو چې په کنټینیو باندې کلیک وکړو نو تاسو ته دغه ډول صفحه راخلاصیږي. کله چې تاسو ته دغه ډول صفحه راخلاصه شي نو تاسو ته وایي چې مخ یو طرف ته، چپه طرف ته او ښي طرف ته واړوئ، خوله مو خلاصه کړئ یا سترګې مو خلاصه کړئ. نو دغه ټول به تاسو ورته وکړئ تر څو تاسو ویریفیکیشن بشپړ شي. کله چې تاسو ویریفیکیشن پینډینګ حالت ته لاړم تاسو ته په 15 دقیقو کې 14 یا تر 16 دقیقو پورې تاسو ته ایمیل وشي تر څو ستاسو باینانس اکاونټ ویریفای شي. نو دلته به تاسو ته که چېرې تاسو باینانس اکاونټ ویریفای شوی تاسو ته به دغه ډول ایمیل وشي. که چېرې ویریفای شوی نه وي انسکسیسفول به درته ولیکي. که ویریفای شوی ویریفیکیشن سکسیسفولي. نو انشاءالله دغه طریقه تاسو وکړئ انشاءالله تاسو به حتما باینانس اکاونټ ویریفای کیږي. نو دغه ویډیو که چېرې دغه ویډیو مو خوښوي د ملګرو سره شیر کړئ. داسې نورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل حتما در سره سبسکرایب کړئ. ښه وختونه ښه شپه ولرئ.